تیره جمعه بله جمعه ښه بیانونه مې وکړل خلکو ته واعظ او نصیحت چې دوستانو عزیزانو ډک ډوک مه کوئ ګانې مه غږوئ حرام دی رب العالمین د طرفه حرام دی مه کوئ داسې مه کوئ هغه ورځ لاړو واده له شادیات ته جدل نه شو د خیره خوا صاحب شریعت خوا مبلغین خوا خپلې امیران چې زه په واده څنګه په حال وردن نشم ټولو سرونه کتل مازې ته مې شا ویډیو جوړه چا سرونه پټول چا سترګې اړولې چا یو خپل مخ اړو چا بل بله مخ اړو چا کم چل د مسجد د امام نه سړی یریږي حیا ولا ورځي د رب نه ولا حیا نه ورځي مخونه پټۍ را پټۍ ډېر خلکو پکې پټه کړه چا مخ ته رومال نیولی وتښتېدل ولې هلته کې ورته ښکلې ډک ما ورته داسې دي یاره چې بس زنانه ولګوی موږ ته خو پته نشته که نه بس زنانه ولګولی وایي ته دومره کمزورې زنانو ته غږ نشي کولی دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې رب العالمین د طرفه څه حکم وي په هغه حکم که نه چلیږو د رب العالمین سره ټوکې ټکالې کوو خندا کوو ځان سره به ګورې زیاتې کوو د رب العالمین د طرفه څه حکم وي هغه حکم کې د ځان دپاره حیلې بانې روباسې د خپل ځان سره ټوکې ټکالې کوي